په سندره یک هزار می کړي کنه، پښتونه حق غوښتنې ته تیار می کړي کنه. منم چې په تخلیق کې مې و رنګ د نفرتونو، خو ګرانه د جابر د سترګو خار می کړي کنه. د عجایبو د خپرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه عقله ذهین یم او نن درته د عجایبو خپرونه وړاندې کوم. هغوی چې له شعر او شاعرۍ سره مینه او لیوالتیا لري شاید پوه شوي وي چې زه نن د چا په هکله خبرې کوم. له یوې پیړۍ وړاندې یو هیواد، یو ستر ملت او یو ستر قام دوه ټوټې شو. کورنۍ سره بیلې شوې او یو وجود دوه ټوټې شو. 125 کاله وړاندې پښتون ټبر سره وویشل شو. که څه هم د دې تورې او کرغېړنې کرښې یعنې ډیورن دواړو غاړو ته قامونه وځپل شول، خو د خیبر پښتونخوا ستر ملت تر هر چا ډېر وځپل شو، تهدید شول، مشران او د سرسړي یې ووژل شول. خو نه یوازې دغه قام بلکې هیڅ یو قام په وژلو نه ختمیږي. وخت په وخت پکې مشران او اتلان زیږېدلي او د دغه قام رهبري کړې ده. خیبر پښتونخوا او د نن زماني ولسي رهبر منظور پښتين نن درته د نړیوالو شخصیتونو په لړ کې دغه ځوان در معرفي کوم. دغه عجیبه، ساده او شډل ځوان چې 2 کاله وړاندې هیڅ چا نه پیژنده، خو نن ورپسې لښکرې روانې دي او د یو ولسي او ملي رهبر په توګه پیژندل کیږي. نر پښتین بهادر پښتین، منظور پښتین، منظور پښتین، نر پښتین بهادر پښتین، منظور پښتین، منظور پښتین. دغه رهبر کې څه عجیبه دي؟ کومې ځانګړتیاوې لري؟ آیا کله مو فکر کړی چې څنګه د منظور په شان ساده، کلیوال، بېتوري او بې ټوپکه شخص چې نه زور لري نه زر د یو ستر قام رهبر شو او په لکونو انسانان ترې ملاتړ کوي؟ منظور پښتين په 1992 کال کې د جنوبي وزیرستان د مولا خان سرای په نامه په یو کوچني کلي کې زیږېدلی دی. پلار یې عبدالودود نومیږي او په وزیرستان کې د یو ښوونځي استاد دی. پښتين خپلې لومړنۍ زده کړې د خپل کلي له ښوونځي پیل کړي. لوړې زده کړې د ډیری اسماعیل خان په ګومل پوهنتون کې بشپړې کړي دي. نوموړي د وترنرۍ سند له همدغه پوهنتون نه ترلاسه کړ. پښتين د یوې غریبې کورنۍ څخه دی. ماشومتوب یې په خپلو پښتنو کې تیر شوی. د منظور پښتين د پاڅون پیل 2013 کال کې د کراچۍ ښار یو پولیس د نقیب مسید په نوم یو ځوان په یوې ډراماتیکې پیښه کې ووژه. د دغه ځوان تر وژل کېدو وروسته د پښتنو فعالینو لخوا واړه خوځښتونه پیل شو. د دغو خوځښتونو پیل د مسید تحفظ غورځنګ په نوم وشو. د همدې کال په فبرورۍ میاشت کې په اسلام آباد کې د پنجابي نظام پر وړاندې د پښتنو پرلت پیل شو. له همدې پرلت سره سم په نړۍ کې خورو ورو پښتنو منظور پښتين وپېژاند او ملا یې ور وتړله. د پښتين د محبوبیت راز د ده په سادګۍ او صداقت کې دی. د تل کار ته ژمنتیا لري او ستړیا نه مني. پښتين کم خوب کوي او ډیر کار، او د ده د بریالیتوب راز هم په همدې کې دی چې صداقت او تدبیر سره سره ډیر زحمت هم باسي. د ده په خبره د پښتنو لپاره د پوره حقونو غوښتونکی دی. پښتين خپل لومړني فعالیتونه په 2014 کال کې د مسید تحفظ غورځنګ په نوم پیل کړ، خو کله چې کورنۍ او خپل قوم تر شا ودرېد نو د خوځښت نوم یې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم بدل کړ چې اوس په نړۍ کې د پښتنو لخوا د یو مبارز انقلابي ځوان په نوم شهرت لري. منظور پښتين وایي هدف یې پاک دی، د پښتنو لپاره حق غواړي، هغه که په زور وي او که په رضا. لکه غازي امان الله خان چې به ویل حق ورکول کیږي نه بلکې اخیستل کیږي. د لومړۍ مظاهرې لپاره یې پر ټولنیزو رسنیو غږ پورته کړ او نیټه یې اعلان کړه. له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د دې ترڅنګ یې پر ټولنیزو رسنیو د خپل غورځنګ لپاره د چندې راټولولو غږ هم وکړ چې دې سره د پاکستان حکومت د دوی د فیسبوک پاڼې بندې کړي. د پاکستان ځینې رسنۍ د دې غورځنګ د غونډو
پوښښ نه کوي. د دې غورځنګ ملاتړي فعالان وایي دوی اړ دي چې پر ټولنیزو رسنیو خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. منظور پښتون یو نړیوال شخصیت دی چې افغانستان کې هم ډیر مینوال لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ له پیل سره ګڼو افغانانو د دوی په ملاتړ لاریونونه وکړل او پرلتونه یې ووهل. پلازمینې کابل او ولایتونو کې د تحسن خیمې ودرول شوې. منظور هم تل د افغانستان پر مسایلو خبرې کړي او دواړو غاړو ته د سولې او ورورولۍ غوښتونکی دی. دا ځوان یوازې رهبري نه کوي بلکې لیکوالي او شاعري هم کوي. د وزیرستان په حالاتو یې یو 1400 مخیزه کتاب هم لیکلی دی چې لا چاپ نه دی. منظور د افغانستان پر مسایلو هم بحثونه کوي او غواړي چې لر او بر پښتانه له تشدد، ظلم او وژنو خلاص شي. د عدم تشدد ستر سیاستپوه او ملي مبارز خان عبدالغفار خان لاروی دی. دی ځان د پیرو خان مرید هم ګڼي. منظور د نړیوالو انقلابیونو کتابونه لولي او د افغانستان، پاکستان او د سیمې په هکله پراخه مطالعه لري. ځینو انځورونو کې ښکاري چې په ساده خټینه خونه کې ناست دی چې شاوخوا ترې سلګونه کتابونه پراته دي. څو ورځې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني ته هم په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي وویله. افغانانو یې له پیل نه ملاتړ وکړ او د پښتون تحفظ مومنټ پر ملاتړ یې د افغانستان په ګڼو ښارونو کې لاریونونه وکړل او خیمې ودرول شولې. د منظور خولۍ، د منظور سره افغاني خولۍ چې اوس د پاڅون، حق غوښتنې او د انقلاب سمبول ګرځېدلې ده. منظور وایي تل همداسې ساده جامې اغوندي او هیڅ کله یې فکر نه و کړی چې د جامې یا هم د خولۍ چې یو مزدور ورکړې وه دومره شهرت ته ورسیږي. دغه خولۍ د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېدي، ان تر دې چې پاکستان کې پرې بندیز ولګېده. پرلت د پښتون ژغورنې له لاریون سره د پرلت کلمه خلکو کې مشهوره شوه، تر دې چې پخوا د پرلت کلمه ډیره نه کارېده. راځو خپرونه د ده په یو غزل پای ته رسوو. هر چا په زړه کې دي ساتلي ګرانه، څوک نه مني او چا منلي ګرانه. پښتون احساس چې رانه خاورې نه کړي، نور خو ما هر څه دي بایللي ګرانه. د مظلوم ژړا او دومره خندا، دومره خو چا نه دي خندلي ګرانه. دا پردي کله زموږ نشي کېدی، موږ یې ټول عمر غولولي ګرانه. د ازادۍ د انقلاب ګلونه پښتین په ټنډه دي ټومبلي ګرانه.